هلمند مرکز لښکرګاه ښار چې شپنیو لایټونو یې د ښار بڼه بدله کړې ده او تر ډیره خلک د شپې له لوري په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په رانیولو بوخت دي. اوس چې اختر پر رسیدو دی او خلک بازارونو کې د اختریزو توکو په رانیولو لګیا دي، د لښکرګاه ښاریان وایي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي چې دا کیدای سي دوی د ډیرو شیانو د رانیولو توان ونه لري او دا چاره به د اختر رنګ او خوند پیکا کړي. دوی زیاتوي چې د تیرو اخترونو په پرتله ډیر اختریز توکي نسي رانیولی ځکه توکو بیې لوړې، مصارف زیات او عواید کم دي. د اختر توکي نو چې دی شش کال اختر کې د اشیانو څه ګران دي، نرخ ګرانې ده، نو داسې څه مې دغه دي شی مو رانیولي ماچي و نخود و دا شی مو رانیولي سره یو چمپل و بوټ و دا شی مو رانیولي انشاءالله قیمتونه خو نه مې څه معلومیږي چې ګران دي. شش کال په پرتله د پر اوښ کال خو نو شش کال څه ګراني شته. د لښکرګاه ښار د وچو میوو اټیوال بیا خپل کاروبار ته اندېښمن دي. دوی وایي د تیر په پرتله یې کاروبار کې زیات کموالی راغلی او خلک یوازې د اړتیا وړ کم توکي ترې پیري. دوی وایي تیرو اخترونو کې به ښاریانو پسته، بادام، چارمغز، کاجو او نور خوراکي توکي پیرل، خو اوس یوازې عادي اختریزه میوه پیري چې دې کار د دوی په کاروبار کې هم کموالی راوستی دی. هټیوال زیاتوي چې په ګمرکونو کې پر اجناسو لوړه مالیه او ځینې وختونه د خوراکي او غیر خوراکي توکو کم راتګ افغانستان ته د دې توکو بیې لوړې کړي دي. نسبت نور کلونو ته یو څه سودا کم شوی دی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت لږ سره کمزوري دی او خاصتا د ایرانی جنسونه چې دی دا بیخي ګران دی. دا خو زموږ مقصر موږ نه یو، مقصر تجاران دی، مقصر کارخانه والا دی ځکه چې په هغه بیه چې موږ ته راکوي موږ یو لږ فیصدي پکې راچوو چې زموږ هغه یو څه مثال ګټې لږ ګټې موږ ډېر ګټه نه پر راچوو. دا د لوړ څه دغسې سودا ښه دی، بس خلک راځي ځینې یو شی وړي ځینې بل شی وړي، خو ګراني ده په ټوله کې واله چې ګراني ډېره زیاته ده. خلک ماچ د ضرورت په اندازه یو شی وړي، ډېره سودا نه کېږي لکه د تېرو کلو په اساس په پرتله چې وه سودا یو څه کمې شوي دي تېرو کلو. نو سودا چې کمې شوي دي خو دا یو نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي، بل خلک داسې ماشین او شی هم نه لري، اقتصادي حالات یې ښه نه دي، نو په دغه اساس باندې سودا کمې شوي دي، خلک لږ شی وړي. د لوړه سره ګراني ده. اوس په یوه کیلو کې تقریبا در پروش کال تجاران چې ماته راکړي دي 140 کالدارې په یوه کیلو ماچیو کې ماته ګرانې راکړي دي، نو زه مجبور یم چې ګرانې بیا خرڅوم. بل لور ته بیا د لښکرګاه ښاروالۍ د اړیکو او مطبوعاتو مسؤل محمد طاهر ابشار وایي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی او ټولو اټیوالو ته نرخنامې ورکړي دي او یاد کمیسیون وخت په وخت د ښار څارنه او نظارت ترسره کوي. ابشار زیاتوي هغه اټیوال چې تر ټاکلي نرخنامې په لوړ قیمت توکي پلوري قانوني چلند به ورسره کیږي. ولایت مقام ته موږ وړاندیز کړی و تر څو کمیسیون جوړ شي، همدا کمیسیون به په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په برخه کې اقدام ترسره کوي. خوشبختانه باید ووایم چې دا کمیسیون د څو ادارو څخه متشکل شوی دی چې د ولایت مقام استازی، د استخباراتو استازی او د ښاروالۍ استازی پکښې کې دي او همدارنګه د مشورتي بورډ د وکیلانو څخه هم یو استازی پکښې کې دي تر څو په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شي. هغه ځینې اټیوال چې زموږ د نرخنامې څخه سرغړونه کړې وه هغو ته مو د اسلامي امارت د اصولو مطابق جزا ورکړې ده او دوکانونه بند کړي دي او هیله مو دا ده چې دوکانداران لا هم په دې برخه کې د خلکو سره همکاري وکړي او هغه خوراکي توکي چې پلورل کېږي او دې پلوري لږ ګټې پر ځمکه ته ونیسي تر څو د ښاریانو د غریبو خلکو وسل ته ورسېږي. هلمند کې داسې مال ښاریان په اختریز چمتووالي بوخت دي چې د اختر د نورو اخترونو څخه لوی توپیر لري. دوی د اختر ته په یوه سوله ییز او امن فضا کې چمتووالی نیسي چې د اختر د خوښۍ ورځې به یې په یو ډاډمنه فضا کې وي. خو لوی اندېښنه یې اقتصادي ستونزې او بېوزلي ده. دا چې دا ستونزه او اندېښنه به یې کله او څنګه حل سي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.